په دې ماشوم څه چلو شو دی خو راغوزار شو ورېږه ټپوالی لاړ عليه ویلې لا شکر کړ دې لبد دې علي 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 دل له شو ماشومه بابا په خېټه ډېر زیات دل دی ولې ماشومه بیمارې دا روچه به دې ولله زما په خیال د ولګېدله بدې ډله راځه چې کور ته دې ورسومه حاجي ستاسو روژه ده او زما روژه ده داسې نه چې زما په شان په تاسو دل تله شي نه وروره مونږ ډېر غریبانان یو موږ په عامو ورځو کې لږې تندې تېروو دا روژه په مونږ اثر نه کوي وروره دا روژه په مونږ اثر نه کوي تاسو سلم دی او د کوم ځای زما داود نوم دی او د عثمان زوی یم په کوز کلي کې اوسېږم ښه علي ښه نورې خبرې به کېږي راځه چې کور ته دې ورسوم तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास तू समंदर ولې زما په ماشوم څه چلو شو سکول نه روانو نو جانب پسې درشان راغی ما کور ته راوستو تاسو ډېره مننه راځه بچو بیا چې ډاکټر او دوايي چلو सिदरातुल मुंतहा بچوړیا ابله ورځ خو دې څه ډېر زیات یارولې وم ډېر زیات پاپا د چې کوم کس لوستو نو ډېر غریبانان دي سوال له واخله ښه نو هغه ډېر غریبانان دي او بیا هغه خو ستا سره په سخته کې ډېر زیات ښه کړي دي خو بچوړیا هغه به زه څنګه معلومومه پاپا ما ته خپل نوم ویلی داودي نوم دی او په عثمان زوی دی او په کوز کلي کې اوسېږي کوز کلي کې اوسېږي پاپا زما پرې ډېر زیات لوښ کېږي بچوړیا نو بیا راځه چې تپوس یې وکړو داسې نه چې په موږ نور ناوخته شي نور راځه بچوړیا راځه پاپا سوال له واخله بچوړیا راځه که نه ګورو الله به خیر وي الله به خیر وي راځه اسد خان دغه مخامخ ټول پټي زمونږ دي او زموږ ډېر لوی جیدات دی او کیسونه پکې هم روان دي مشران پکې هم خبره کوي الله دې خیر کړي چې څه به کېږي زمونږ په پښتنو کې خدا معلومه خبره ده چې بغیر د کیسونو د ژوند نه تېری او عدنان خان بیا پاکستان د پاکستان کیسونه چېرته ختمېږي او اسد خان الله دې خیر کړي کتی شي او عدنان وروره راځه دا نور ګپ په لاره ولګو راځه یار اسد خان نن دا روژه ډېره زیاته ګرانه نه ده او عدنان وروره زه هم دومره تږی یم السلام علیکم ورور وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام بچوړګی څنګه یې ورور دلته د عثمان د کور کم ځای کې دی ولې رور هغه ته څه وایي غلی در نه کړي ده کو ورور غلا یې رانه نه ده کړې لږ کار مې وسره که څه کار بې کوئ هغه د کار کس نه دی بل چاته ووایئ هلکه ورور تاسو په غلط فهمۍ کې یې څه کار پې نه کومه خو یار کور یې راته وښایې کور رور هغه خو نن یو ځای وي او سبا بل ځای وي هېڅ پته یې نه لګي او نن سبا زموږ په ګاونډ کې اوسېږي پته نه لګي ککړی بیا چېرته نه یې وړي ډېره ښه ده ورور ما له اجازت راکوئ د الله د الله پامان السلام علیکم خیر دی وروره څنګه خیر دی بچوډه څنګه یې ښه چاچو تاسو د داود پلار یې او بچوړیا زه داود پلار یم خدا خبرې په لاره کې مناسب نه دي او بیا زمون خو بیټک نشته کور لار کومه تاسو دننه راشئ ضرور تکلیف مه کوه
بار به چرته کینو نه نه بار به تاسو خبرې کوئ تاسو زه ګورلا کوم تاسو یو پس کې سیټ شئ لار شوي دی الله راځي ما سختې راغلي دي او بیا زما خپلوانو زموږ سره سلاس اخلاص نه دی کړی او بیا دغه ده د رمضان مبارک میاشت ده او زموږ خپلوانو په خپل خیر زکات کې زموږ سره هم څه مدد نه دی کړی هم څه مدد نه دی کړی ورور هېڅ مدد یې راسره نه دی او هغه بله ورځ کسانو سره راشن راوړی و او تصویران یې ویستل نو ما د تصویر نه منع وکړه چې دا به زما بچو ته پیغور جوړ شي پیغور جوړ شي نو هغوی هغه خپل راشن واپس یې وړو زما دا ماشومانان د دې محلې او د دې ګاونډیانو په لاس کې فروټ ویني او دا غوښې ویني او دا نیاریانې ویني زما دا ماشومانان کور ته راشي چې پاپا موږ له غوښه راوړه موږ له فروټ راوړه زه د خپل ماشومانان په یو سبزه باندې د لاسه کړم او بل پله روژه ده لاکډاون دی زما د رزق درک نه لګي نو دله زه د کوم طرفه فروټ راوړم او د کوم طرفه ورله غوښې راوړم په یو سبزه باندې د لاسه یې کړم او فکر ورله بدل کړم فکر او وروره خپلو ته خپل او ګاونډي ته ګاونډي ډېر سپک ښکارېږي او مشته هم ډېره سپکه وي زموږ په دې محله کې ډېر مالداره خلک اوسېږي او د هغې باوجود زه پېشمنۍ او روژه ماته د پیازو ټماټرو سره کومه دا بیلوګې لمبې زما د زړه نزینا حوصله کوه عثمان حوصله کوه او زه ګورم زموږ د دې ګاونډیانو کره قسمه ترکاریانې پخېږي او څښاک یې ورکره بهر په ډیرانونو باندې غورځئ زه یې ګورم زه یې اینم خو خیر د انسان به څه ورکړئ زه یې د الله نه غواړم د الله پاک په ورکړو باندې انسان پوره کېږي او د خانانو او د ګاونډیانو په ورکړو باندې څوک نه پوره کېږي وروره څوک نه پوره کېږي بس رور بس زه په هر څه پوه شوم خو دومره وایم چې د ګاونډي په ګاونډي ډېر حق وي ډېر او بیا خپلوانو له پکار دي چې زکات او امداد اول د خپلوانو رشته داران نه شروع کړي بیا یې په ګاونډي وویشي بیا یې په محله کې وویشي خو وروره ته خفه کېږه مو په غریب باندې د غریبۍ امتحان وي او په مالدار باندې د مالدارۍ امتحان وي د مالدارۍ او د هر شي به حساب کېږي د هر شي به حساب کېږي وروره ته خفه کېږه مو الله دې په تا دا سخت اسانه کړي اسانه وروره دا څه لږې ډېرې روپۍ دي دا به ځان ته قبول کړې او په دې به ځان له د خپلې مرضۍ راشن راوړې د خپلې مرضۍ الله در سره ښه وکړه وروره الله در سره ښه وکړه چې تا زما دومره خیال وساتو الله در سره ښه وکړه عثمان بھائی الله دې ستاسو دا سخت اسانه کړي او موږ له اجازت راکړه موږ ځو روژه ده وچه خوله رانه ځئ خو خفه رانه نه شئ عثمان بھائی بیا به راشو شربت ته دپاره شو بیا به راشو دعا کوم هو زه په یو امید راغلی یم وایي ځي ورور د ګاونډي په ګاونډي باندې ډېر حق دی او روژه رمضان میاشت د ثوابونو میاشت ده د رمضان میاشت کې یا زه وږی شوم یا موړ شوم زما د لوږې تندې الله پاک ته هېڅ ضرورت نشته د رمضان المبارک میاشت د دې دپاره ده چې زه وږی شم ته وږی شي او دا لوږه موږ ته د غریب د لوږې احساس وکړي بیا چې زمونږ په ګاونډ کې
یو ګاونډي د نیش نیمګړو سره شپې ورځې سبا کوي د نیش نیمګړو سره پېشمني او روژه ماتې کوي الله ته به زموږ د عبادت او روژه قبوله شي زموږ په کور کې چرګان او میان پخېږي او زموږ کره هر قسمه انګولي او د دې ترکارو او د دې پخلو بوی زموږ په ګاونډیانو باندې لګي او موږ پکې د هغوی حصه نه کوو تاسو ووایئ زموږ غاړه پې نه بندېږي نه بندېږي بې زموږ غاړه وروره دا یوازې روژه نیول نه دي په دې کې د غریب او مسکین سره ښه کول دي څنګه چې ستا روژه وي دغه شان د غریب روژه وي څنګه چې ستا اختر وي دغه شان د غریب اختر وي زموږ د ټولو نه غټه ګټه دا ده وروڼو زموږ د ټولو نه غټه ګټه دا ده چې موږ د ځان نه مخکې څه ولیږو زموږ دپاره د دې نه بل غټ کم نصیحت او واعظ کیدی شي چې زموږ مشرانو لوی جیدادونه او لوی مالونه پرېښودي دي او په قبرونو یې لوی تورۍ ولاړې دي تورۍ او کم مال او کم جیداد چې د هغو نه پاتې شوی دی او کم خواږه بچي د هغو نه پاتې شوي دي نو هغه خواږه بچي زما پورې قبر لم نه ځي قبر لا وروڼو زموږ ګټه یوازې عبادت نه دی زموږ ګټه یوازې روژه نیول نه دي زموږ ګټه یوازې عمره او حج کول نه دي زموږ ګټه د غریب مسکین سره ښه کول دي په دې به زموږ غاړه باندې د ټولو نه زیات حق د ګاونډي دی او د خپل رشته دار غریب دی نو که چېرې موږ دا روژې نیسو او دا قسمه حرکات یې زموږ او په ګاونډ کې زموږ یو سړی لوږه تنده تېروي په دې به زموږ غاړه باندې ځي په دې به زموږ غاړه باندې او وروره الله د سره ښه وکړه زما خو د سترګې رڼا کړې سترګې وروره موږ هم پکار دي چې د ځان نه مخکې څه ولیږو او د غریبانانو ګاونډیانو خیال وساتو زما ورور چې د خپل مال جیداد نه په صحیح طریقه باندې زکات وباسم او په ګاونډیانو رشته دارانو او غریبانو باندې تقسیم کړم ستاسو ډېره مننه چې زموږ ضمیر را ژوندی کړو راځه ورور چې د خپل مال جیداد نه زکات وباسو او خپله غاړه ازاده کړو سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله روژه د عباداتو میاشت ده د میاشت کې انسان د الله پاک نه د خپلو ګناهونو معافي غواړي خو بل اړخ ته د الله پاک د مخلوق مرسته کول نه بغیر د رب رضا حاصلول هم ناممکن دي چې د الله د مخلوق مدد پکې شامل نه وي نو عبادات هم بې فایدې دي د روژې په میاشت کې د هر چا روژه وي هر امیر او غریب دا حق لري چې د الله پاک هر نعمت ورته په دسترخوان پروت وي که الله چاله سیوا ورکړي نو پکار ده چې هغه د بل سره شریکه کړي بېشک الله به د خپل مخلوق تپوس کوي مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ دا چې می غزل